روژه نیول یعنی د لوی اختر څخه یو ورځ مخکې ورځ ده چې موږ او تاسو هغه ته حج اکبر وایو. په دغه ورځ باندې روژه نیول دا څومره فضیلت او اهمیت لري. فرمایي چې دغه ورځ یعنی د لوی اختر څخه یو ورځ مخکې ورځ د عرفې ورځ ورته وایي. دغه الله رب العالمین د حجانو لپاره وقوف عرفات ته چوز کړی دی او زموږ او ستاسو دپاره الله رب العالمین دغه ورځ د نفلي روژې لپاره مقرره کړې ده چې په دې ورځ نفلي روژه ونیسیږي. د الله رسول فرمایي کوم څوک چې د لوی اختر څخه یوه ورځ مخکې ورځ باندې روژه ونیسیږي نو فرمایي د الله رب العالمین د ذات څخه دا امید دی چې هغه انسان ته به الله پاک د تیر کال ټولې کوچنۍ ګناهونه ورمعاف کوي او د راتلونکي کال هم کوچنۍ ګناهونه ورمعاف کوي. اوس علماو د دغه حدیث لاندې لیکلي دي کوم چا چې په دې ورځ روژه ونیوله نو دا امید دی چې راتلونکی کال به دی ژوندی وي. ولې الله پاک د ده روان کال ګناهونه ورمعاف کوي. او بله دا خبره ده چې ته په کوم ملک کې اوسېږې د هغه ملک پایبنده یې